حاجي صاحب اوس دا راته ووایه چې د خیرات په هکله دې څه تصمیم نیولی دی خیرات به کوې او که نه خیرات ولې نه کومه سبا نه بل سبا جمعه ده او د جمعې په ورځ مې اراده کړې ده چې یو غټ خیرات وکړم آفرین او په هغه ورځ باندې دا ټول میلمانه چې دی په یو ځای وزر کړم دا خو به ډېر ښه شو حاجي صاحب مجبور چې خیرات وکړي ځکه دا خو زموږ ستاسو د کلي د وطن رواج دی بالکل ولې نه بله خبره دا ده چې ما هم د خلکو نه خیراتونه خوړلي دي او خلک به هم تمه کوي چې ولا حاجي صاحب به خیرات کوي تر څو موږ یې وخورو بالکل تا خو د دوی خیراتونه خوړلي دي خو انشاءالله دا ټول کلی به راځي حاجي صاحب زه درته تابعدار یم که چېرته غوری وړل راوړلو نو انشاءالله زه به راځم خو زه ځمه لږ چېرته کار مې دی څه کارونه مې تر غاړې دي هغه کارونه چې خلاص کړم بیا سره ګورو حاجي صاحب ورځه اشنا په مخه دې ښه خو رښتیا د جمعې ورځ ډېره نه شي خیرات ته خامخا راشي و قربان دې شم حاجي صاحب خامخا به راځو خدمت به هم کوو او انشاءالله دغه د تاسو د اج والا خیرات به هم خورو قربان ولې به نه راځو مه جګېږه حاجي صاحب مه جګېږه قربان شم تاسو خو د اج نه راغلي په تکلیف نه شي مه جګېږه انشاءالله حاجي صاحب خدمت کې به زه تابعدار یم هر څه چې زه تابعدار زه لاړم د خدای په امان د خدای په امان السلام علیکم حاجي صاحب سلامونه وعلیکم السلام حاجي صاحب څنګه ښه قربانم شمه ماشاءالله چوکۍ دې هم لکه د حرم شریف نه راوړي دي حاجي صاحب دا راته ووایه چې ورځ مې غلطه کړې ده که ځای مې غلط کړی دی بیروبار خو نه ښکاري نن خو د خیرات ورځ وه که نه هېڅوک هم نشته دا ولې نه دې ورځ غلطه کړې او نه ځای خو د خیرات نه یو بل مهم کار راته پېښ شو هغه مې وکړ حاجي صاحب داسې کوم مهم کار و چې د اج والا خیرات یې ورته پرېښو عزیز خانه بس ویلې نه غواړم یاره حاجي صاحب دا دې څه ناشنا خبره وه موږ ستاسو خیرات السلام علیکم ستړي مه شئ ورور جوړې تکړه السلام علیکم څنګه دی خیر ګلخانه ښه خوشحاله یې هغه مریض هم څنګه شو مریض خو انشاءالله بس د دې تا له مرستې سره بس د مریض ژوند یې وژغورئ اوس خو الحمدلله ډېر ښه ده د تا دا احسان به هېڅ کله هېر نه کړو په دې کې د احسان څه خبره ده ګلخانه وروره د خدای مال او د خدای په لار کې ولګېده مننه کوم حاجي صاحب الله پاک جوړ لره بس لکه کوم چې له موږ سره همکاري کړې ده دغونه دنیا دې نور الله پاک درکړي مننه کوم ډېره زیاته مننه ښه ګلخانه وروره که نور خدمت دې وي هم راته ووایه رښتیا که مېلمانه دې ډېري اجره غټه ده هلته یې راوله مننه کوم حاجي صاحب الله پاک دې وساته یوازې د تا د مننې دپاره راغلمه خیر یوسې الله دې جوړ لره خدای دې یو پیاله چای خو به دې څښلی و که نه چای به بیا په قرار انشاءالله بیا څښو په مخه دې ښه ورور په مخه دې ښه دعاګانې په مخه دې ښه خدای پامان یاره حاجي صاحب منمه دې نو دا مهم کار دا و زنده باد دي قربان دې شمه ګوره باید مونږ تاسو چې دغه د غلطو رواجونو نه تیر شو چې کومې پیسې مونږ په دغه د اج په ډوډۍ باندې ورکوو بل چا نه پور کوو بل چا نه په قرض اخلو خو د دې نه دا خبره ده چې هم ثواب او هم خرما د دغه شان د اړمنو په کار چې راشي دا ډېر غټ کار دی حاجي صاحب بس کنه ما خو خپله دا خېټه چې دا 2 ورځې وکړه کړې وه ما د حاجي صاحب وریجې به خورم و نن چې دا کوم کار کړی که نه بس داسې ووایه چې زه موړ شم ژوندی دی حاجي صاحب زه هم درنه لاړم د خدای په امان د خدای په امان د خدای په امان قربان دې قربان خدای په امان